قدرمنو کله چې د بیان د ازادۍ یا د رایې د ازادۍ یا فریډم اف سپیچ د دې خبره شکېږي ظاهرا داسې معلومیږي لکه د دې لپاره چې کوم حدود یا په اصطلاح لیمټس او حدود د دې لپاره نه وي او یو کس وکولای شي په هر برخه کې دی وکولای شي یو تعبیر یا یو رایه اظهار کی خو په حقیقت کې دا ډول نه ده ځکه په هر ټولنه کې کومنګ ګورو د بیان د ازادۍ لپاره حدود شته د بیان ازادۍ په اصطلاح هغه مقیده ده یا کراسو نقد یا کریټیک هغه مقید ده هغه تر یو حد پورې تر یو حدود پورې مقید ده د مثال په توګه په ځینو ځایونو کې به سره کرښه قانون وي په ځینو ځایونو کې به سره کرښه هغه مثلا دین وي موږ په غربي ټولنو کې ګورو چې حتی عیسایت په ځینو ځایونو کې عیسویت هغه سره کرښه ده ورځ په ورځ مطبوعاتو کې راځي کوم هیوادونو چې په حجاب باندې پندیز لګولای ده نو کته راځيږي په دې باندې رد کوي په دغه پالیسی باندې دغه سیاست ته نقد کوي نو دا وایي دا بس نورې خواته ته د دې اجازه نشته چې ته باندې نقد وکړي حتی کراس وګوره غرب ادمره پورې د بهیمیت او حیوانیت طرف ته روان ده چې په ځینو وختونو کې د بیان د ازادي حدود د هم جنسګرایي او هم جنس بازی هغه هم د دوی حدود دی هغه ته هم ته څه نسی ویلای نو خبرم دا کوله چې اسلام د بیان ازادي هغه تشویق کړي دا هغه ته رغبت ور کړي د موږ تاسو قران کریم کې ډېر مثالونه لرو مختصر به وایم ځکه وخت لنډه سوره مجادله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما يو بيبي أغا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترازي أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرا مناقشة كي مجادلة كي ورسرا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورتوای چې دا خاون میړه کوم خبرې ستا سکړی تا تکړی دین ولدین داسې معلومیږي چې ته په طلاق سوي دا بار بار مراجعه سره کوي مجادله سره کوي دلیل سره وای چې یا رسول الله د طلاق اراده نه و نو اخر به د زهار آیاتونه راځي او رب العالمین هغه دغه بیبي आवाज اوري او د قران کریم د آیاتونه را نازلې او د زهار حکم راځي مونږ او تاسو کراسو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند په بیلابیلو چارو کې ځینو وختونو کې یو کار کړی د خو یو صحابي بیا راځي سوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دلیل ویل د یا رسول الله دا کداغه ډول شوی وای داسې بخو لکه د بیلګې په توګه د بدر په میدان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ځای کې پړاو واړو الحباب ابن المنذر رضی الله تعالی عنه یو صحابي دا وتورغه یا رسول الله اهذا منزل انزلكه الله آیا دیږي کې الله تعالی درته ویلي دي چې په دې ځای کې پړاو واړو او کنه په خپل رائے په خپل فکر باندې ته په دې ځای کې پړاو اړول دیږي کې میدان نیول په دې ځای کې موزګيري دا ته په خپل کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې نه دا خو یو رائے ده کوم وحی نه ده نو بیا حباب ابن منذر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل چې رسول الله دې په ځای باندې هغه ځای بهتره ده او بستا او مثلا کبارانو سي نو څه مشکل خټه و غیره او دا شیان نه پیږي نو التبات رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره ومنله خندق احزاب چې په مدینه منوره باندې راغلل جاءوكم من فوقكم لبار او لها طرف نه راغلل په مدینه کې خپل بنو قریظه هغه هم مخالف سول هغه هم د دښمن خواونی ولا نو په دې وخت کې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خندق کندلو مشوره ورکړه چې یا رسول الله کچیر ته خندق په باسو منګه د مدینه منوره شاوخانو د دښمن به په منګه باندې حمله ونه الله صلی الله علیه وسلم دغه صحابي را باندې هغه وکړه
دغه ډول که موږ راسو خلفای راشدینو ته مثلا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په لومړۍ خطبه کې چې کله دته د خلافت واګ سپارل کیږي د هغه مشهور الفاظ دي ان احسنت فاعینوني وان اسأت فقوموني. اے مسلمانانو کما خکار کا په سم لار تللم لما سره په دې کې مرسته کوي کومک را سره کوي اعانت را سره کوي او ان اسأت فقوموني او که چیرته زه بیا په کږه لار تللم نو بیا ما تاسې سیخوئ سموئ مې بیا مې سمې لارې ته راولئ. دغه راز ګورئ عمر رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین دغه مشهور الفاظ دي رحم الله امرأ اهدى الی عیوبی. الله دې په هغه چا باندې رحم وکړي چې هغه ماته ما عیبونه په ګوته کړي. الله دې په هغه چا باندې رحم وکړي چې هغه ماته ما عیبونه را په ګوته کړي چې ای عمره پلان کې کار کې ته په ناحقه باندې اسلام ترغیب ورکړی ده. خو البته اسلام انسان به بندوبار نه ده. ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ داسې نه ده چې د سره به محاسبه نه کوي. نه، هر لفظ هر کلمه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. چې کومه کلمه هم انسان له خولې نه باسي ملک لیکي. ما آیات الوسطه یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. روغه خبره کوي، سم خبره کوي. مړی خبره خدا ده چې کوم نقد کیږي نقد باید رغند نقد وي. نقد رغند نقد په اسلامي ټولنه کې پکار ده. یا ایها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نو اول کمنګه د بیان ازادي نو هغه باید په واقعیت باندې بناوي. رسنۍ باید لدې سره ډیر پام وکړي او داس اصطلاحات هغه ونه کاروي چې الته د نظام هغه حاکمیت د نظام سلطه او د نظام دبدبه هغه تر سوال لاندې راځي، بلکې له اصطلاحاتو سره باید پوره پام وشي. څلورم د نقد یا د بیان د ازادي لپاره یو حد چې هغه مونږ ته قرآن کریم له ارشاداتو نه معلومیږي هغه دا د چې ګورئ عامه امن به نه اخلالوي. داسې به نه وي چې هغه په ټولنه کې تشویش ایجادوي. داسې کار به نه کوي چې هغه عامه امن اخلال کی، هغه تشویشونه ایجاد کی، هغه خلک یو ډول د ذهني ناراحتي اظهار سره وکړي. بلکې مسلمانانو ته دا ارشاد ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم. نو دا پکار ده که داس یو حقیقت باندې بنا هم یو خبر وي خو چې دغه اغیز هغه په روحیات باندې وي، دغه اغیز هغه په مورال باندې وي، هغه په معنویات باندې وي. داس یو خبر باید هغه کوم اولو الامر سدي یو له غوي سره مشوره شریک سي چې دا خبر وس نشر کو که دا خبر نشر نکو، د خبرولو دا او که د خبرولو نه ده. دلته یعنی د اطلاعات کلچر هغه هم چې یو ډول پر رسنیو باندې هغه څاري ده، نو هغه دینه موږ معلومولای شو چې دا باید څاروي، باید ورته ویل شي چې دا خبر د نشر ده، عامه تشویش نه ایجادوي او دا خبر د نشر نه ده، ځکه دینه مشکلات او ستونزې ولاړېږي، ذهني تشویش را ایجادېږي. دا پنځم حد چې قرآن کریم یا نبوي ارشاداتو موږ او تاسې لپاره ټاکلی ده هغه دا ده چې ګورئ د بل مسلمان یا حتی د بل انسان هغه حقوق به په دې باندې نه پیمانېږي، هغې ته به ضربه نه رسېږي. داسې نه چې موږ دا ووایو دا ولا د بیان ازادي ده او دلته موږ راجګ سو د بل مسلمان عزت پیمال کو. همز لمز طعن پیغور طعنه هغه یو چاته ورکو یا راجګ سو د دوه مسلمانانو ترمنځ اگر که په حقیقت باندې بناوي دی یو خبره بل ته ویسه د بل خبره بل ته ویسه. غیبت ګورئ د سورة حجرات ولې رب کریم دومره په تفصیل سره موږ او تاسو ته ذکر کړی ده چې ګورئ سورة حجرات کې رب کریم موږ او تاسو ته همدغه وایي چې تاسو بدګماني مکوئ په یو بل باندې، غیبت مکوئ د یو بل.
یا ایها الذین آمنوا لا تنابزوا بالالقاب. نو مختلف احکام سراغلی دي خاص په دې خاطر باندې چې اسلامي ټولنه هغه باید متماسکه ټولنه وي، هغه باید غښتلې ټولنه وي، هغه باید متحده ټولنه وي. په هغو کې د یو بل نه داسې نه وي چې یو بل ته یې شا اړولي وي. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. مسلمان خو د بل مسلمان لپاره داسې ده لکه د یو دیوال یو ودانۍ یو تعمیر په حیث باندې باید د یو بل تقویه وکړي، باید د یو بل پشتیباني وکړي، او داسې نه وي چې یو د یو پښې وهي بل د بل پښې وهي. اوس که دلته موږ د بیان ازادي ته په دې پلمه باندې اجازه ورکړو چې دا ولا حقیقت ده او رښتیا ده، نو یو به راځي کېږي د یو خبره به بل ته وړي، ستا پسې به یې دا ویلې. حتی ګورئ خبره نه نوګده نسی نبیل صاحب، نو حتی ګورئ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به صحابه ځینې وخت کې خبره راوړله، ولا پلان کې دا خبره وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بشر، رسول الله صلی الله علیه وسلم منع وکړله. ګورئ لا یبلغنی احد منکم عن احد شیئا. مسلمانانو رعیته، تاسو کې دی یو څوک ماته له بل مسلمان نه له بل پرایت کې یو تن نه یو خبره نه راته رسي، ولې زه دا غواړم فإني أريد أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. مثلا په یو ریاست کې یو رئیس صاحب ده، کدی کې اوس یو سړی راسي یو رئیس صاحب ته وایي چې ولا پلان کې امیر صاحب د تا په اړه داسې ښکاره خبره دغه په زړه کې به لغه امیر صاحب نه لغه کارمن نه یو څه ګیله ایجادېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې نه منع کړی. ګورې خبرې مه راوړئ ماته، زه دا ولو که خبره یې کړي خبره دې کړې وي، خو ما درته ویلې چې د مسلمانو ټولنه باید متماسکه وي، باید غښتلې وي. او غښتلې په هغه صورت کې کېږي چې ګوره هلته چغلي نه وي، هلته غیبت نه وي، هلته نمیمه نه وي، هلته له یو بل نه خبرې وړل نه وي، هلته له یو بل نه خفګان نه وي، هلته تقاطع نه وي، اړیکې پرې کول نه وي، هلته تهاجر نه وي، هلته یو بل ته شاور اړول نه وي.